التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. د مسلمان په حیث باندې لکه سره کام دا د حق پیژندل دا فرض دي، داسې د مسلمان په حیث باندې د خپلې زمانې د باطلو پیژندل هم فرض دي. د حق پیژندل لکه فرض دي، داسې د باطل پیژندګي دا هم د موږ تاسو یو فرض او یو مسؤلیت ده. قرآن عظیم الشان کې الله جل شانه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د کافرانو گمراهی، د کافرانو د خپل کفر لپاره د هغوی کوششونه او د هغوی په نتیجه کې الله هغوی ته کوم عذابونه ورکړي دي، دا آیتونه الله بیان کړي دي سورۃ انعام کې. دین وروسته الله فرمایي وکذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین. الله فرمایي وکذالک لکه دغه باطل خلقو افکار، د هغوی اشکال، د هغوی حامی او معین خلق، د هغوی کړنلارې، د هغوی عذابونه دا ما بیان کړل. کذالک نفصل الآیات، همداسې نور آیتونه هم زه د باطلو تعین چې پکې شوي، د باطلو مخ چې پکې ښکاره شوي زه یې بیانوم. څه دپاره؟ الله فرمایي ولتستبین سبیل المجرمین. دلته مفسرین یوه وجه ذکر کوي چې دا ولتستبین کې واو عاطفه ده، هغې لپاره معطوف علیه دلته مقدره ده چې هماغه معطوف علیه دا ده چې د مجرمینو په خلاف باندې چې کوم مصلحین خلک دي د هغوی سبیل هم ښکاره شي، ولتستبین سبیل المجرمین، او د مجرمینو د باطلو خلکو لاره هم ښکاره شي. گویا کې الله جل شانه د قرآن عظیم شان د آیتونو د نزول دوه مقصده په ګوته کړل، د اهل حق لاره واضحه شي ولتستبین سبیل المجرمین، او د مجرمینو د اهل باطلو لاره هم څه ښکاره شي. دې آیت نه معلومه شوله چې لکه سره کم ته د حق د اتباع دپاره د حق پیژندل، د حق پلویانو پیژندل ضروري دي، داسې د باطل نه د ځان بچ کولو دپاره د باطل پیژندل، د باطل اشکال پیژندل، د باطل پلویانو پیژندل دا یو ضروري عمل ده. همدغه رقم ده تاسو وړاندې ما د حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه حدیث بیان کړو. دا صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. هغه څه فرمایي وکان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير. اکثر خلق من قاتل کی کان الناس اکثرهم، زیاتره خلق د نبی کریم علیه السلام نه د خیر پوښتنه کوله. وكنت اسأله عن الشر، ما به د څه شي پوښتنه کوله؟ د شر. ولې؟ مخافة ان يدركني، دې وجې نه چې پکې پرې نه وځم. نو معلومه شوله ده د هغې شر معلومول، د باطلو معلومول، د جرم معلومول د دې په خاطر چې پکې پرې نه وځي، دا هم یو ضروري عمل ده.